درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د زی درس وایو. زی د پښتو الفبا 19 توری دی. زی د ز آواز ورکوي او په انګلیسي باندې په زد لیکل کیږي. ستاسې ری او ړې په یاد ده؟ زی هم تقریبا د دوی په شکل لیکل کیږي خو پر سر باندې ټکی لري. نو راځئ د زی درس ته ولاړ سو. زی زکات. زمرک خپل زکات غریبانو ته ورکوي. زکات د اسلام څلورمه بنا ده. اوس نو تاسو دا جملې زما سره تکرار کړئ. زمرک خپل زکات غریبانو ته ورکوي. زکات د اسلام څلورمه بنا ده. تاسو ګورئ په زمرک او زکات کې زی راغلې ده. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له زی څخه راځي. زی زردالو. زی زرغون. په انګلیسي باندې زرغون ته ګرین وایي او دا چې شدی دا هم له زی څخه راځي. زی زمری. نو موږ ګورو چې له زی څخه زردالو، زرغون او زمری راغلی. اوس به وګورو چې که زی د یو حرف په مابینځ او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. بیزو. په بیزو کې زی په مابینځ کې راغلی ده. او پیاز. په پیاز کې زی په آخر کې راغلی ده. په انګلیسي باندې بیزو ته منکی وایي او پیاز ته آنین. اوس نو تاسې راته ووایاست چې نور کوم نومونه له زی څخه راځي. آفرین. well done. دا درس به تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور و پلار ته به یې ورښکاره کړئ. زی زکات. زمرک خپل زکات غریبانو ته ورکوي. زکات د اسلام څلورمه بنا ده. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو شه.